السلام علیکم ګرانو دوستانو، امیدوارم چې ټول ورغ جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. چې خاص کار زه به تاسو ته ووایم چې د بنګلادیش او د افغانستان سیریز نه وروسته د افغانستان او د هندوستان سیریز هم اعلان شوی ده. دغه سیریز به په کوم تاریخونو باندې ترسره کیږي، دغه خبر به زه تاسو سره شریک کړم. دې نه علاوه به زه تاسو ته د ایشا کپ په هکله باندې یو ډېر مهم خبر درکړم چې ایشا کپ په هکله باندې پاکستان ته یو بل مشکل راوتلی ده. د نه علاوه به زه تاسو ته د میرویس اشرف په هکله باندې یو خبر درکړم چې میرویس اشرف هم هندوستان ته روان ده. میرویس اشرف د څه شي لپاره روان ده، دغه خبر به هم زه تاسو سره شریک کړم. او کیار راهور چې کوم ده، د رشید خان په هکله باندې بیا ډېر غټ خبر ورکړی ده. مهم معلومات در سره شریکول غواړم، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوهیږئ. نو راځم بغیر له وخت ضایع کول نه به زه تاسو ته ووایم چې پرون خو د بنګلادیش او د افغانستان د لوبو تاریخونه هم اعلان شول، څنګه چې ما تاسو ته هغې باندې ویډیو هم جوړه کړې وله. نن بیا د هندوستان یو ډېر مشهوره ویب سایټ د کرکټ ایډیکټر په نوم باندې ویب سایټ د کرک ایډیکټر د هندوستان ډیر مشهوره ویب سایټ د دغه ممکنه تاریخونه اعلان کړي دي. د افغانستان او د هندوستان د سیریز ممکنه تاریخونه اعلان کړي دي چې دغه ویب سایټ په اساس باندې به افغانستان هندوستان سره خپل اولنۍ لوبه په 23 جون باندې به ترسره کړي. 23 جون باندې به ترسره کیږي، دویم او 26 جون باندې ده، دریمه بیا 13 جون باندې ده. دوی وایي چې دا ممکنه تاریخونه دي. ډیر زر به د هندوستان کرکټ بورډ له طرف نه دغه تاریخونه یعنی کنفرم تاریخونه به اعلان سي. همدغه به 20 جون نه وروسته به د افغانستان او د هندوستان لوبې که خیرې ترسره کیږي، ځکه 14 جون باندې افغانستان بنګلادیش سره ټیسټ لوبه ترسره کیږي. دا ټیسټ لوبه چې ختمه سي، بیا به بنګلادیش نه افغانستان هندوستان ته سفر کیل ته به 53 ورځې لوبې 23 26 13 جون باندې به ترسره کیږي. هغې نه وروسته به یو ځل بیا افغانستان نه بیا بنګلادیش ته ځي، هلته به د 50 ورځې لوبو او د 10 ورځې لوبو سیریز به هم که خیري بنګلادیش سره ترسره کیږي. دغلته به زه تاسو ته دا خبره مو کومه چې میرویس اشرف چې کوم ده، دغه هم که خیري ډېر زر سبا یا بل ورځ پورې به د هندوستان په طرف باندې به روان سي. هندوستان ورته بلنه ورکړې ده چې راسته دغه د آی پی ایل فاینل به هم وګورې او دغلته به موږ د افغانستان او د هندوستان سیریز باندې خبرې مو کوو. نو ډېر زر به که خیر میرویس اشرف د هندوستان په طرف باندې روان سي چې څنګه میرویس اشرف هندوستان ته لاړ سي. تقریبا آی پی ایل نه وروسته امکانات ډېر زیات دي چې د افغانستان او د هندوستان دغه 53 ورځې لوبه کنفرم تاریخونه اعلان سي. خو ممکنه تاریخونه ما تاسو ته وښودل، همدغلته کومه ورځ مخکې یا کومه ورځ وروسته په دغه تاریخونو باندې به که خیرې لوبې ترسره کیږي. دوی دا خبره هم ورکړې ده چې د افغانستان او د هندوستان سیریز کې به ویراټ کوهلي او روهت شرما ته هندوستان آرام ورکوي، ځوان لوبغاړو ته به ورکوي چانس ورکوي، ځکه دوی وایي جولای میاشته کې بیا د هندوستان به ویسټ انډیز سره هم د 50 ورځو لوبه او د 20 ورځو لوبو سیریز هم ترسره کیدونکی ده. نو هغه سیریز لپاره دوی وایي چې موږ غواړو افغانستان لوبې د موږ لپاره ډېر ښه پریکټیس دي. دا د ایشا کپ لپاره د هندوستان د ټیم کمبینیشن برابره کولو لپاره او د ویسټ انډیز لوبه لپاره به د موږ لوبغاړو لپاره د افغانستان سیریز ډېر ښه پریکټیس وسي. د نه علاوه به زه تاسو ته د ایشا کپ په هکله باندې پاکستان ته یو بل مشکل راوتلی ده. تېره ورځ رسنیو کې 2 ورځې مخکې ما تاسو ته خبر هم درکړی و چې پاکستان ډېر زیات خوشحاله و چې بنګلادیش او سریلانکا ورته تیار سوي دي او هندوستان هم تقریبا تیار ده او دغه نجم سیټي چې کوم ماډل ورته وړاندې کړی ده چې دغه په اساس باندې به ایشا کپ لوبې ترسره سي. نن بیا یو نوی خبر راوتلی ده. هندوستان ورته ویلي دي چې صحیح ده، موږ به تاسو ته د 4 لوبې یعنی پاکستان کې به وسي، صحیح ده، دې کې مشکل نشته ده، خو د دې ضمانت څوک ورکوي چې د پاکستان حالت که تاسو وګورئ، کله ورکې عمران خان بندي کیږي، کله ورکې احتجاجونه کیږي، نو د دې ضمانت به څوک ورکوي؟ د دغه په اساس باندې هندوستان ورنغه ضمانت غوښتلی ده چې د دغه ضمانت که تاسو ورکولی سئ، دغلته که ټیمونو ته مشکلات جوړ سي یا لارې بندې سي، نو دغلته ایشا کپ ته خطر پیښ کیدلی سي. ځکه یو دغه وجه هم کیدلی سي چې موږ ټول ایشا کپ چې کوم ده دوبۍ ته یا سریلانکا ته اړول غواړو. دغلته به زه تاسو ته ووایم چې که خیر دغه میټینګ چې کوم ترسره کیږي، دا غونډه چې کومه ترسره کیږي، 2-3 ورځې وروسته به دغه غونډه ترسره سي. دغه کې به که خیر کنفرم سي چې ایشا کپ سړو لوبې پاکستان کې ترسره کیږي او که نه ترسره کیږي، که مکمل ایشا کپ سریلانکا یا دوبۍ ته شفټ کیږي. دلته به زه تاسو ته دا موایم چې بنګلادیش او سریلانکا چې کوم ده پاکستان ته ویلي دي چې موږ دې ته تیار یو چې 4 لوبې په پاکستان کې وسي د ایشا کپ، خو دې ته نه وي تیار چې دا بقایا ایشا کپ په دوبۍ کې ترسره سي. دوی وایي دوبۍ کې ډېره ګرمي، نو دا دوبۍ په ځای باندې باید سریلانکا کې ترسره سي. نو اوس هم پاکستان وایي چې د موږ امیدونه اوس هم شته دي چې د ایشا کپ اولنۍ 4 لوبې به په پاکستان کې ترسره کیږي او بقایا لوبې به په دوبۍ یا په سریلانکا کې ترسره کیږي. څنګه چې ما تاسو ته ویلې، دا غونډه کوم میټینګ چې ترسره کیږي، دا به که خیر آخري میټینګ وي، دغه کې به که خیر د ایشا کپ کنفرم فیصله وسي
چې دا به څنګه او کومه طریقه باندې ترسره کیږي. د نه علاوه به زه تاسو ته د هندوستان ډیر مشهوره اوپنر بیټسمین KL راهول چې کوم د هغه د رشید خان په هکله باندې ډیره غټه خبره کړې ده. KL راهول چې کوم د خپله مرکه کې دا خبره کړې ده چې دغه دنیا کې چې څومره بالران دي ما ټول تقریبا لوبولی دي خو ټول نه خطرناکه بالر چې کوم ده ما لوبولی ده هغه رشید خان ده چې د ده په لوبولو کې ماته ډیره زیاته ستونزه راځي ماته ډیر زیات مشکل وي. نو دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې نن سبا په دغه د افغانستان رشید خان چې کوم د دنیا ټولو سپینرانو نه بهترینه بالر ده چې KL راهول هم د رشید خان ستاینه کړې ده د دنیا خطرناک او بهترینه بالر یعنی حسابه کړې ده. او بل به زه تاسو ته د IPL لیګ په هکله باندې مې خبر درکړم چې نن هم په IPL کې د رویل چیلنجر بنګلور او د سنرایزرز حیدرآباد فضل حق فاروقي دوی ټیم مهمه لوبه د RCB لپاره د رویل چیلنجر بنګلور لپاره حیدرآباد ټیم د سنرایزرز حیدرآباد فضل حق فاروقي دوی ټیم خو آوټ شوی ده و دغه لوبه د RCB لپاره ډیره مهمه ده چې باید په هر قیمت باندې دوی دغه لوبه وګټي که چیرته غواړي چې مخکې راونډ ته وځي. که چیرته رویل چیلنجر بنګلور دغه لوبه وبایلله نو رویل چیلنجر بنګلور به هم IPL نه وړسي. سبا ته هم په IPL کې جمعې په ورځ باندې یوه ډیره زبردسته لوبه ترسره کیږي. سبا ته چې کومه لوبه ترسره کیږي هغه به راجستان رویلز ټیم چې کوم ده هغوی به پنجاب کینګز سره لوبیږي. دغه لوبه د دواړو ټیمونو لپاره مهمه ده خاص کر راجستان لپاره ډیره مهمه ده چې دغه لوبه وګټي او د IPL مخکې راونډ ته وځي. دغه راتلونکې لوبې چې کومې د IPL ترسره کیدونکې دي دا ټولو ټیمونو لپاره مهمې دي ځکه باید هر یوه لوبه دغه وګټي چې کوم ټیم غواړي خاص کر لکنو سوپر جاینټ نوین الحق دوی ټیم لپاره مهمه ده. ممبئی لپاره ډیره مهمه دي. RCB لپاره نننۍ لوبه ډیره مهمه ده. د نه علاوه چنای سوپر کینګ ټیم لپاره خپله لوبه مهمه ده. نو دا به که خیر د IPL به هم فیصله کیدونکی ده IPL هم په ختمیدونکی ده نو دغه ټیمونو لپاره اوس هم چانس ده چې مخکې راونډ ته وځي. اخره کې به زه تاسو ته یو بل خبر هم درکړم چې پرون داسې خبر راوتلی و چې هندوستان او د پاکستان ټیسټ لوبه په استرالیا انګلینډ یا دغسې ملکونو کې ترسره کیږي. بارټر سیریز یعنی پاکستان ونه غوښتنه کړې وه هندوستان داسې یو پیشنهاد یې ورکړی و چې دغسې که موږ تعلقات هندوستان سره ښه سي نو موږ غواړو چې ټیسټ لوبې 3 یا 15 ټیسټ لوبې موږ په استرالیا کې وکړو یا انګلینډ کې وکړو یا دغلته ساوت افریقا کې وکړو. دا به ډیره زیاته ګټه موږ ته ورسیږي. پاکستان ته به هم ګټه ورسیږي هندوستان ته به هم ګټه ورسیږي. و نن هندوستان بیا یو تازه خبر راغلی ده چې هندوستان نه غواړي چې هیڅ کوم قسمه کرکټ پاکستان سره وکړي. ټیسټ لوبې موږ ورسره نه کول غواړو 40 ورځې او 50 ورځې لوبې موږ ورسره نه کول غواړو. صرف د ICC ایونټونه او په ایشا کپ کې په هندوستان تیار ده چې پاکستان سره ولوبیږي. نو دغه کوم پیشنهاد چې پاکستان هندوستان ته کړی و چې موږ هندوستان سره ټیسټ لوبې کول غواړو دغه هندوستان له طرف نه نن رد شوی ده. که ویډیو هم خوښه شوي حتما یې در سره لایک کړئ نورو ملګرو سره هم شریکولی شئ. کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ او دغه فیسبوک پیج هم در سره فالو کولی شئ. نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.